او که څوک مارنګ ملنګ سړی وي دغه لپاره بیا عاجزي دا ده چې د سپین ږیري قدر وکړه عزت یې وکړه نور ته فوقیت نه لري چې ستا د فوقیت د درجې موافق تا ته عاجزي بیان سي او د ملنګ دپاره عاجزي دا ده د خپل پیر اطاعت کوه د خپل پیر سره ناسته درسه کوه او د خپل پیر چې کم کار د تو په هغه باندې مخ سره عمل کوه بس دا ستا دپاره عاجزي ده او د اولیاو دپاره بیا عاجزي دا ده چې د خپل ذوق د اولیاء داسې طبیعتونه وي یو شی په شریعت کې مباح شی وي خو دوی ته په ذوق کې داسې ورغلي وي چې دا ډېر خطرناک دی دوی یې نه کوي د دوی دپاره شم نه وي چې وکړي خو پر بل چا به دومره ټینګار نه کوي چې د دین په مقابل کې د دین هغه حکم ورته د مباح ورکړي او ته د چا په ذهنیت کې هغه حرام ورثابتوي دین حکم دا مستحب ورکړي ته د چا په ذهنیت کې عقیده د واجب ورته ساتي دا د اولیاءو دپاره عاجزي ده چې بس کم شی چې د الله رب الجلال په دین کې کومه مرتبه درلوده هغه مرتبه باندې ورته وګوره په دې شانو باندې موږ تاسې نه پوهېږو اولیاء په پوهېږي علما په پوهېږي زموږ ستۍ دپاره عاجزي دا ده چې بس د خپل پیر او مرشد عزت کوه د خپل پیر او مرشد ملاقات کوه د خپل پیر او مرشد چې کومه خبره یې درته وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احوالو موافق د احادیثو په تقاضا باندې د پیغمبر علیه السلام د سیرت په تقاضا باندې د پیغمبر علیه السلام د اقوالو د کردار په تقاضا باندې چې هره خبره یې درته وکړه چې په دې عمل وکړه بس ته په مخې سره عمل پکوه دا ستا دپاره لو عاجزي ده څونه مرتبه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم من تواضع لله کچا د الله په خاطر عاجزي وکړه رفعه الله رب الجلال به درجه پوکي